جنرال حمید ګل د رباني حکمتیار او د لنډغرو د قهرمان احمد شاه مسعود په اړه کوم رازونه افشا کړي دي. جنرال حمید ګل د خپلو خاطراتو په کتاب کې لیکي چې موږ د جهاد مشران د ماشومانو په څیر ولوبول. موږ برهان الدین رباني ته وویل چې موږ به حکمتیار ته د واک د ترلاسه کولو اجازه ورنکړو، خو په یو شرط چې د افغانستان ټول نظامي تجهیزات پاکستان ته انتقال کړي. په 2 میاشتو کې هغه د څو الوتکو په ګډون ټول نظامي تجهیزات پاکستان ته وسپارل. هغه د وزیر محمد اکبر خان توفنچه هم له ځان سره راوړه او پاکستان ته یې هدیه کړه. موږ احمد شاه مسعود ته وویل چې د افغان اردو ټوټې ټوټې کړه. احمد شاه مسعود هم لومړنی کس و چې کابل ته ننوتو. موږ ګلبدین ته وویل چې د کمونیزم په نوم د افغانستان وطنپال او با استعداده خلک د خلقي او پرچمي په نوم له منځه یوسه. جنرال حمید ګل وایي چې موږ د افغانستان اردو یا نظامي تجهیزاتو څخه ویره لرله او ډیر زیات ویریدلو، خو زموږ ویره دا هم وه چې سبا ورځ افغانستان د ډیورن نوم وانخلي، یعنی دا یو ضعیف حکومت وي او ونشي کولی د ډیورن مسله راپورته کړي. نور هغه له موږ څخه ډیورن نشي اخیستلی. موږ د جهادي مشرانو له لارې د افغانستان بنسټ ویجاړ کړی او له جهادي مشرانو څخه ځانګړې مننه کوو چې له موږ سره یې په دې برخه کې صادقانه مرسته کړي. درنو لیدونکو، له تاسو ډیره مننه چې دا ویډیو تر پایه ولیدله. دا و زموږ جهادي مشران چې اوس یې هم بعضې خلک پلویان دي. که تاسو هم د دې موضوع جهادي مشرانو په اړه کوم نظر لرئ، زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.